سلامونه ګران دوستانو، زمان افریدی ده. تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاټ کام نه اورئ. ګران دوستانو، زما نننۍ موضوع ده د هندستان په پارلمان کې د هندستان د فاینانشل وای که د مالیې وزیر وای، هغه یو ډیر لوی تقریر وکړو او د خپل تقریر سره اعلان وکړو چې هندستان تصمیم لري چې کرپټو کرنسي لیجټیمایز کړي، یعنی په رسمیت یې وپیژني. خو ټف سخت شرایط په لاګو کړی دی چې هغه زه تاسو ته تفصیل سره اوس په دې نننۍ موضوع کې وایم. د هغې نه مخکې چې زه موضوع ته لاړ شم، ګرانو دوستانو، دا مه هېروئ چې زمان کرپټو ډاټ کام په یوټیوب کې او په ټیلیګرام ګروپ کې تاسو ما سره اوسئ او یوټیوب څومره کولی شئ دا شیر کې تر هغو نورو خویندو ورونو دوستانو ته هم زما غږ ورسي او هغوی وکولی شي چې خپل تصمیمونه هم صحیح تصمیم ته بدل کړي او خپل فیوچر ښه کړي. ګرانو دوستانو، د هندوستان د مالیې وزیر کله چې په پارلمان کې تقریر وکړو، دا مخامخ خبرونو کې نن راغی چې د څه مودې نه لکه لنډ تیرو مودو کې په هندوستان پارلمان کې یو ډیر غټ بحث مباحثه روانو چې کرپټو کرنسي ډیجیټل ارز پکار ده بند شي، توقف شي، په دې چې د کې زمونږ ډیر زیات نقصانونه دي. د هغې نقصانونه هم بیا زه تاسو ته په آخر کې یو مثال زه د هغې تاسو ته وایم، خو په آخر کې وایم. ګرانو دوستانو، د مالیې وزیر هغه په پارلمان کې دا ویل چې مونږ کرپټو کرنسي چې کله په رسمیت پیژنو، د دې دا مطلب شو چې مونږ واقعي بیا په رسمیت پیژنو او په هغې باندې کار کوو. ورسره ویل چې هندوستان سر د نن اعلان کوي چې د خپل CBDC یعنی سنټرل بانک ډیجیټل کرنسي اعلانوي او همدغسې اعلانېدو سره هندوستان د هغه 10 ملکونو په قطار کې ودرېده، 9 ملکونو سره چې په 10م نمبر کې راغی چې هندوستان تصمیم لري چې خپل د هندوستان روپی هغه انډین روپیز چې د CBDC کې یعنی سنټرل بانک ډیجیټل یونټ کې یعنی د هندوستان ریزرو بانک به کنټرول کوي، یعنی کاغذ به ختمیږي، نوٹ به ختمیږي په مرور په د زمان یا د وخت په تیریدو سره. ګرانو دوستانو، یاد وساتئ چې د هندوستان مالیې وزیر کله چې دا خبره وکړو نو هغه ټف یعنی سخت شرایط چې ما تاسو ته په شروع کې ذکر وکړو، زمان کرپټو ډاټ کام تاسو ته نن دا وایي چې د ده سخت شرایط دا ده چې کله یو څوک سهم اخلي په مارکیټ کې، د مثال په توګه ټاټا کمپنی یا بل داسې د هندوستان لوی کمپنی یا د دنیا هرې کمپنی، خو چې د هندوستان سټیزن یا د انډیا نه هغه ټیکس پې کوي، د خپل د سهم باره کې هغه 15% ده او که څوک $14,000 درآمد لري او د هغې نه د هغه درآمد بره شي، یعنی د هغه ګټه د هغه نه بره شي، نو بیا دلته هغه کولی شي چې 15% ټاکس ورکړي. خو په کرپټو کرنسي کې دا قانون لاګو کړ چې کرپټو کرنسي کې چې ته کله ګټه کې د هغې به 10% ته ټاکس ورکړي، چې د خلکو چیغې مو وتې او خلکو شور شرم کړی دی، په هغې باندې زه راځم خبرې کومه. خو دلته دا که تاسو وګورئ یا انصاف ده یا ناانصافي ده، کله چې ډیجیټل ارز کاروبار کې نو ته به 10% مالیه ورکړي او کله چې ته عام کار کې نو 15% او که $14,000 پورې د ګډ کار روزګار یا درآمد دی وي نو هلته بیا ته هم 15% ورکړي. خو په اپریل میاشت کې څلورمه میاشت د دې کال 2022 کې اکثر چې تاسو پوهیږئ په غربي ودونو کې همداسې په هندوستان کې خلک خپل ریټرن جمع کوي، یعنی خپل ګټه او نقصان حکومت ته مخ کوي چې زه دومره ما ګټه کړې، دومره نقصان د هغه په بنیاد باندې مالیه یا ټاکس ورکوي. ګرانو دوستانو، دا بهیر نه کو چې د هندوستان د مالیې وزیر دا هم ویل چې کوم کسانو چې 13 کالو پورې څومره څه کړي دي هغه شمار کې نه راځي. دویمه خبره دا ده په ټاکس سیستم کې د مالیې په سیستم کې که تاسو اکاونټنسي یا مالیه تاسو لوستلي، تاسو تجارت کړي، تاسو پوهیږئ چې څوک په اکاونټینګ یعنی محاسبې سیستم کې پوهیږي هغه ډیر زیات په ګټه کې پاتې کیږي. نو حکومتونه د خصوصا د مالیې وزارت په دې خبره پوهیږي چې یو تاجر کله تجارت کوي نو هغه هم دا کوشش کوي چې په آخر کې مالیه کم ورکړي. په زه د نورو غربي هیوادونو خبره کوم، په اسلامي نظام کې دا اټرلی مکمل یو بل شکل دی، خو دلته زه راځم تاسو ته دا وایم چې حتی اسلامي ملکونه هم همدغه نقش قدمي. خو که کوم ملک واقعا ځان ته وایي چې زه یو واقعي اسلامي هیواد یم نو د هغې مالیې سیستم بیا بل سوي.
نو دلته هندستان هم دا وایي که تاسو چیرته بل ځای کې نقصان کوي په بل تجارت کې، د مثال په توګه تاسو د کورونو کاروبار کوي په هند کې، په بل ځای کې د هند نه بهر خو د هند سټیزن او هند سره راجستر، نو که تاسو الته نقصان وکړي، نو اکثر په غربي هیوادونو کې یا په غربي سیستم کې دا وي چې کته یو ځای کې ګټه کې بل ځای کې نقصان وکړي، نو هغه ګټه واخلي په نقصان کې، نو سر په سر شي. نو کله کله خلک په قصد هم ګټه نقصان خي. زه به دا وایم خو ما سره سند نشته، زه دا یو مثال زه تاسو ته دا وایم. دلته سکیږي چې کله تاسو بل بزنس کې په هندستان کې تاوان کوي، نقص کوي، نو هغه تاسو داسې نشي کولای چې په کرپټو کې مې ګټه کړې ده دینه مونږ 10% ګټه ماخله ده. د مالی وزیر د هندستان دا واضح ک چې کرپټو کرنسي یو بیل انټیټی ده او ستاسو تجارت مکمل بیل انټیټی ده. نو ځکه دا خبره دوی دا وکړو چې په هندستان کې باید د مالیې سیستم داسې شي چې کرپټو کرنسي بیل وي او سهم بیل وي، او کوم خلک چې مامورین دي یا وړ وړ بزنسونه لري د دوی هم لیول د $14,000 ولا وټاکل چې دغه ستاسو یو تریشولډ دی، یعنی دا یو حد دی د دینه لیمټ نه مونږ تاسو سره اندازه کوو. نو انډیا خو هم خپل اعلان وکړو، خو د ډیرو خلکو د اعلان مثبت وګڼل او ډیر خلک دا اعلان منفي وګڼل. چا چې مثبت وګڼل هغه دا ویل چې په دنیا کې ویب 3 ټیکنالوژي او ایکو سیستم دا په دنیا کې رایج کیږي، نو د اعلان سره چې په لیجیټمایز ک کرپټو کرنسي په رسمیت یو پیژند، نو دلته دا کې دي چې هندستان د ویب 3 مرکز وګرځول شي او هند کې ټالنټونه استعدادونه ډیر زیات د تاسو وګورئ په دنیا کې ک پاکستان د چین د هند د دوی په میلیونونو بلکې په کروڑونو انجینران د سافټویر هر کال دنیا ته معرفي کوي. نو هند خو بیا یو ډیر غټ نفوس لري، د میلیارډ نه نفوس بره دی، نو دلته دوی کولای شي چې د دنیا د ګراویټي چې ورته وي، قوه جذب چې ورته وي، نو په ویب 3 کې د دنیا یو سنټرل کې دی شي. او د مالی وزیر دا ویل چې زمونږ کوم بحث او مباحثه دلته په تیر وختونو کې نږدې وختونو کې وو چې کرپټو کرنسي بین شي. دغه یو مثال ورکړ چې په تیر نږدې وختونو کې 1.2 میلیونه ډالر په کرپټو کرنسي کې فراډ شو یا هک شو، دا ورک شو. نو ځکه موږ دا تصمیم ونیول. به هر حال دا د دوی خپل یو بانګيري ده، د خوړ خبرې دي چې د بلینز بزنس کې 162 میلیون بیا غته هیڅ هم نه ښکاري، خو چون کې د دوی دا د سنټرل بانکونو مرسته یا لابي وای یا یو بونډز وای یا یو مافیا وای، نو هغه خپل کار کوي، کاغه د حکومت په شکل کې کده هر چا په شکل کې. خو دلته خلک هم ير نو کو دوستانو چې ورس پورس دنیا کې ټالنټونه انډیویډوال انفرادي تور باندې په دنیا کې لکه څنګه چې ما ویل چې په هر کال کې په میلیونونو بلکې په سلهو میلیونه انجینران د کمپیوټر استعدادونه هم داسې نور په طبقه را منستکیږي او دلته دوی هم قوي کیږي. نو اقتصاد زی د اقتصاد د فیصلو واک د زی 50 50 کیږي. نو خلکو تم د اوس احساس شوی دی چې مونږ نور ریزرو بانکونو ته لکه د امریکای ریزرو بانک یا د انډیا د انګلند هر یو ریزرو بانک چې لکه څنګه چې هند اعلان وکړ چې مونږ د انډیا د روپیز یو ریزرو جوړو، داسې تیر ویک کې ما په زمان crypto.com یوټیوب کې تاسو وګورئ، ما د امریکای د ریزرو بانک ډیسیژن دا اچول چې هغه هم ډالر سی بي ډي سی کوي، یعنی سنټرل بانک ډیجیټل کرنسی کوي. داسې انګلستان پروسه کال اعلان کړو شپږ میاشتې مخکې. نو دا لس ملکونو کې اوس انډیا لسم نمبر راغی. نو ګرانو دوستانو زه به اخر کې دا وایم چې د سی بي ډي سی سنټرل بانک ډیجیټل کرنسی دا هم دنیا کې ډیر زیات کوشش کوي چې خلک کنټرول کړي چې د کوم ځای پیسې زی. نو یو دولت خپويږي، د مثال په توګه زموږ تاسو ګران هیواد په افغانستان کې اوس د سرحداتو ته کوم وګورو، تجارت ته وګورو، د راجستر په حساب د قلم کاغذ په حساب مونږ پویګو چې څومره مال راغی، واردات او صادرات کیږي. خو په انسټنټ په انګلیش کې وی په هغه ان کې چې د افغانستان د مالی وزیر یا جمهور ریاست یا د ارک نه یا د یو بل ځینې یو لوړ مقام وي چې زه په تیرو یو سات کې پوهېدل غواړم چې په افغانستان کې څومره پیسې راغلي او څومره ووتې، نو هغه په کار ده په یو کلیک کې پته ولګي. خو چون کې دا زموږ تاسو بدبختی ده چې هیواد ټول ورځ په د تو او زه هم په دې کې تیر شو. حقیقت دا ده چې سی بي ډي سی دا کنټرول کوي چې هیواد ته څومره پیسې راځي او د کوم ځای نه راځي او کومې مرجع نه. دې کې ډیر مثبت اړخونه شته. یو ملک کولی شي چې خپل خط سیر معلوم کړي او خپل دشمنو پیژني، دوستو پیژني، خپل د اقتصادي ګراف وګوري چې زما څومره آوټپوټ دی، انپوټ مې څه شی دی، آیا زه زیات مصرفوم، درآمد مې لږ دی یا درآمد مې زیات ده،
مصرفوم لګ. نو دا خبرې ډیر زیات اهم ده چې موږ او تاسو په کار د پدې باندې پوه شو. ګران دوستانو زه به خپل خبرې هم دلته ختموم او تاسو نه زه د هیله کوم چې تاسو کلم زمان crypto.com مخې روزي په یوټیوب کې دا سبسکرایب کې شیر کې چې ترغو نور دوستان هم زمونږ وکولې شي چې د هغې نه ګټه واخلي. بهرحال زه خپلې خبرې راغونډوم. د هندوستان مالیې وزیر په پارلمان کې ډیجیټل کرپټو کرنسي بالکل اگزیکټلی لیجټیمایز کو قانوني کو. خدای پامان خورس ټول ته غواړم.